ژوند او زده کړه. د ابادۍ غږ. درنو اوریدونکو السلام علیکم. زه سمیره حلیم زیم. کله مو ګاز ډبې اور اخیسته یا چاودلې ده نو دغه د ګاز کوم بوی چې و دوی د حس کولی نه شو، له دې سره کور کې اور بل سو. کله ګاز ډبو سره احتیاط ونه کړو له کومو مشکلاتو سره مو مخ کولی شي. نو ډېر برخه چې و د کوټې مثال اور اخیستی و سوځېدلی و، ویښته مې سوځېدلي و، ګیره مې سوځېدلې وه. ولې یو شمېر کسان له ګاز ډبو سره احتیاط نه کوي او د ګاز له ډبو څه ډول استفاده وکړو څو له خطرونو خوندي وو؟ د منجمد حالت د لرې کولو لپاره زه شخصا په کور کې د ګرمو اوبو نه استفاده کوم او ګاز ډبه مې په ګرمو اوبو کې ایښودلی. د ژمي په موسم او یخنۍ کې خلک د خونو او کورونو د تودولو لپاره د ډبرو لسکرو، صندلۍ، چري بخارۍ، برقي بخارۍ، برقي کمپلو او له ګازي بخاریو ګټه اخلي. ګاز ډبه یوه خطرناکه وسیله ده. که چیرته له دغې خطرناکې وسیلې سره بې احتیاطي وشي نو ګڼ خطرونه لري. د بي بي سي د یوه خبر له مخې په نږدې ورځو کې د پکتیا په ولایت کې د ګاز ډبې د چاودلو له کبله 15 کسان مړه او ټپیان شول. دا چې د ګاز ډبو سره بې پروایي کوم تاوانونه او خطرونه پیښولی شي په اړه به یې د څو کسانو خبرې واورو. مسلم سادات د لوګر ولایت د مرکز اوسیدونکی، څو موده مخکې د موږ نږدې ګاونډیو د واده مراسم درلودل. په کور کې دوی د ګاز ډبې د کور په دهلیز کې سره ایښي وو. نو یو کس راغلی ورته ویلي چې دغه ګازونه سره چک کړو، چې له دې نه خو به ګاز نه ځي. کلیانې به یې وګورو، کتلي وو چې د یو اندازه ګاز د یو ډبې نه ځي. ورته ویلي چې لږ زر ځي، وایي لږ زره کوم خاص نقص نه کې چې ډېر ترې لاړ نه سي، سبا ته له دې نه ګټه اخلي. شپې ناوخته و، د کورنۍ غړي ځان ته په همدې کوټه کې سره اوسېدو، ټول سره همدغلته ویده ول. د شپې چې کله ناوخته یو ماشوم له خوبه راپاڅېدلي وو، ګوګړې راخیستې وو او د دې کومه لمپه چې د روښانه کې کور کې اور بل سو. خو چې کله موږ کور ته ورسېدلو هلته مو وکتل نزدې نه چې ګورو په دې کور کې 6 کسه شهیدان وو، 3 کسه پکې زخمیان وو. هغه زخمیان چې وو روغتون ته بوتو، نو دوی د واده پروګرام هم چې وو، د خوشحالۍ پروګرام په دوی باندې په غم سره تبدیل سو. او دا 3 کسان چې وو قریب 5 میاشتو 6 میاشتو پورې په روغتون کې پروت وو، چې بیا په دې کې 2 کسانه الله پاک دوی ته شفا ورکړه، یو کس بل هم په روغتون کې سره شهید سو. د دې اور لګېدلو سره د کور مکمل اسباب وسوځېده، د کور پروګرام، د واده پروګرام، هر شی ورسره ګډوډ سو. خوشحالۍ په غم باندې تبدیل سو. نوم مې سنګر ده، د لغمان ولایت اوسېدونکی یم، د الینګار ولسوالۍ. چې کله ما ګاز ولګو، لمبه پورته کړله، نو ما کوشش وکړه چې مثال زه دا اور ګول کړم یا د اتاق نه ووځم، او دا اتاق په ما باندې بند شو، بیرون اکسیجن نه راته. نو ساه مې بندېدله چې هر څه کوشش مې کوو نه کېده، ځکه دا لوګی مثال ګازي. نو ډېر برخه چې و د کوټې مثال اور اخیستی و سوځېدلی و، ویښته مې سوځېدلي و، ګیره مې سوځېدلې وه، کالي مالي مې مثال ځان مې تېنه وژغورلی و. یو کونج کې ولاړ وم که نه، شیشې د لارې نه ما ځان وژغوره بیرونه. یو تعداد کمپلې وې زمونږ دا وسوځېدلې، یو تعداد توشکې وې دا سوځېدلې وې، او دا د اتاق چې کوم پرشونه و یا مثال میز و دغه تلویزیون دغه شیانو دا سوځېدلي وو. موږ قدرمن اوریدونکو، د مزار ولایت څخه وحید د خپلې کورنۍ د حادثې په اړه موږ سره د واتس اپ له لارې خپل نظر شریک کړی. په ګډه به یې واورو. زموږ کور کې خو داسې چالو شو چې دا ګاز ډبه چې وه دا وه د 1 کیلو هوا چې سړه وه، د رڼا دپاره وختي کې ګاز ول رڼا شپې نه وه کړې، بیا ګاز ته ورته چې بیا ګاز اچولي، دا شی وروره هغه شوی دی، ګاز پکې زیات شوی وه. وخت کې خو دا منجمد وه، کوم وخت کې چې کوټه کې دا ږدي بخارۍ چالانه وه، دې حالت کې بیا دا ګاز چې دی دا غاز ته تغیرېږي او ګاز پکې مخکیني مدام 1 کیلو اچولي، دا ګاز نور شی نه و. په دې حالت کې دا ګاز لیکي کوي، لیکي چې کوي نو ډایرکټ د بخارۍ ګرمه اوسېږي او ډایرکټ د هغه راځي د ګازو د کوم لوخړی ګاز چې دا راځي په دې بخارۍ لګېږي او دا انفلاق کوي. په دې حال کې بل ترکړه مې چې راځي چې پاس دویم منزل هغه په خیال چې زلزله ده، چې دروازه خلاصوي دلته دی اور اخلي او دا ګاز نور ځي پاره د دویم منزل نه بامبوټۍ یا چپکۍ، ټول چپکۍ چې ګاز جمع شوي دلته ګاز د اور دومره ډېر و. په دې کې تقریبا 2 سیاسره 2 ماشومان شهیدان شول.
د خلکو خبرې مو واورېدې چې د ګاز ډبو سره یې احتیاط نه وکړی نو له ځاني او مالي تاوانونو سره مخ شوي ول. د ګاز ډبې استعمال اسانتیاوې رامنځته کړي خو یو شمېر کسان ولې د ګاز له ډبو سره احتیاط نه کوي. نوم مې عبدالله میری ده، د پغمان ولسوالۍ د بر ارغندې اوسېدونکی یم. داسې و چې موږ د باغ نه دیوال کوو نو موږ کاریګر ورته راوستي وو چې دا خټې وکړي. کورونه لرې وه نو هلته خیمه ځان ته وهلې وه نو کله چې دا دیګ کوه دیګ یې په ګاز باندې ایښی وه نو د دې دغه کیلي یا دا جیټ چې ورته وایي خراب سوی وه نو هغه صحیح نه و ټایټ سوی نو هغه چې کله دیګ په ایښی وو نو هغه یې ورې درز وهل او د خیمې اور واخیسته او دوم سره اور واخیسته. خپل هم سوځېدلي وو. بیا کلیوال په وخت ور ورسېدل نو هغه یې شفاخانې ته انتقال کړه نو تقریبا ډېر وخت بستر ول. بیا الله تعالی شفا ورکړه هغوی ښه سول. ډبې د همدې سرکولوشن د پایپ نه ور واغېست. هلته پایپ ګرم شو لمبه راغله ډبې ته تر هغه وخته پورې لګېدلی و چې مثال زه دننه وطاق کې بند وم ما ته د وتو لاره نه وه چې کله مې مثال ځان ته د وتو لاره پیدا کړله زه د وطاق نه ووتلم پس له هغه دروازه مې خلاصه شله را باندې پوه شي. بیا ما د خپل دا کوشش وکړه چې مثال دا کم اور چې لګېدلی و دا بخارۍ وه یا دا ډبه وه دا مې زر مثال واغېسته د وطاق نه مې ایسته وه چې دا ډبه ځکه که چوېدلي دا بیا ډېر زیان یې نور موږ ته رااړوه. زما نوم حضرت الله شینواری دی. خپله باندې د ننګرهار ولایت د نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. خپله باندې مونږ د ګاز ډبې ته متوجه شوي نه وو. دغه واشلې چې دی ضعیف او یا مثلا لیک و نو هغې د وجې دغه ګاز ډبې چې دی اور واخیست. ګاز ډبه په دغه وخت کې اور اخلي اوس مثلا دغلته کانترورر یا سرکي ګاز لګولی ده د کلي واشل ختمي هلته پاس خو اور ده وروره اور لاندې داسې لګېږي اور ولګېده دغه د همدغه شو کور کې یا ماشومان یا واړه یا زاړه ورخطا کېږي وروره ډبه ایسته خوځه د واشل د وجه نه د اور اخلي نور کوم هغه نه دی. دغه د ډایرکټ وایي او دې ته کانترور وایي. اوس مثلا دغه کانترورر دی باندې ولګوه سګیس تر اخر پورې خوشې که همغه یو حالات د خپل کانترور کوي کوم اندازه نغري ته یا بخاري ته ګاز ضرورت یا همغه عمره خوشې کوي او دغه صدا دا خو ډایرکټ داسې یو ځل خوشې کوي نور بس د کانترور نه وځي اور منځته راځي. درنو اوریدونکو تاسو د آبادۍ غږ خپرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. که د دې او یا نورو تعلیمي خپرونو په اړه کوم نظرونه یا وړاندیزونه لرئ نو زموږ له همکارانو سره په دغه شمیره 00240 یا 5001 شمیره شریک کړئ. د یو شمیر کسانو په وینا د ګاز ډبو د واشل جیټ نغري یا د پایپ خرابوالی د دې سبب کیږي چې ګاز ډبه یا اور واخلي او یا وچوي. ځینو په ګاز ډبو کې تر ټاکل شوی اندازې زیات ګاز اچولی وو یا یې ګاز ډبې بې کیفیته وي. خو دا چې د ګاز ډبو سره څه ډول احتیاط وکړو په دې اړه زموږ همکار مزمل شاه وطندوس له څو کسانو سره مرکې کړي دي. اوریدونکو ته ځان وپېژنئ. زما نوم احسان الله دی د ننګرهار ولایت سخرود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. کوم مشکل سره د ګاز ډبې مخ شوي یاستئ؟ الحمدلله تر اوسه پورې مونږ کوم مشکل سره نه یو مخ شوي او د ګاز ډبې په کارولو کې مونږ احتیاط نه کارل. تاسو د احتیاط یادونه وکړه نو دا راته ووایاست چې څه ډول احتیاط کوئ ورسره؟ ګاز ډبې او د بخاري ترمنځ مو فاصله ډېره کړې ده او په دغه کې د کوټې څخه هم باندې ایږدلی دی او یا دا چې په ژمي کې چې کله مونږ ترنه استفاده کوو د منجمد حالت د لرې کولو لپاره زه شخصا په کور کې د ګرمو اوبو نه استفاده کوم او ګاز ډبه مې په ګرمو اوبو کې ایښودلی. یعنی ګرم اوبو کې د ګاز ډبې د ږدلو نه مطلب څه دی؟ داسې یو غټ ټاټکی یا داسې یو لګن په اصطلاح دغه کې مې جوش اوبه اچولي وي او د پاسه یې بیا ګاز ډبه ږدم. همیشه لپاره چې زه کله د ګاز ډبه ګاز وړلو ته وړم نو د 5 کیلوي ګاز ډبه وي خو د احتیاط له خاطره زه پکې 3 کیلو ګاز اچوم. د واشل او دغه جیټ دغه سرکولوشن دغه شیان ډېر کنټرولوم چې کوم مشکل سره مخ نشو. د ګاز ډبې په اخیستو کې کوشش کوم ځکه چې کله بازار ته راشي په رقم ګاز ډبې وي نو زه وایم چې سل دې زیاتې وي او ښه ګاز ډبه دې وي چې آینده کوم مشکل سره مخ نشم. یو 100-200 افغانۍ تاواني شمه دا به زه بهتره ګڼم چې آینده کې خپل ځاني تاوان یا زما فامیل کوم غړی پکې کوم تکلیف یا مشکل ګوري. ستاسو نوم؟ زما نوم محمد ضمیر لغمان اوسېدونکی یم. تاسو ویل چې په اوړي کې د 4 کیلوي نه استفاده کوئ په ژمي کې د 1 کیلوي نه. راز یې په څه کې دی؟ راز په همدغه کې ده چې ژمي کې هغه مایات یخ وهي په اوړي کې خو نه وهي که نه نورمال پاتې کېږي. اوس 1 کیلو چې واچوم 2-3 ورځې کېږي وروره تازه یې اچوم
او که 4 کیلو کې واچوم هغه 4 کیلو کې 1 کیلو استفاده کیږي 3 کیلو یخ وي هغه چې غاز په سر کې دی خو حتما هغه انفجار 4 کیلو چې د سیو خوځي ټول پکې اوبه پاتې کیږي دا چې شه ده چې هغه ټول مایات اوبو ته وړي فامیلدار کور د مثال سیاست د بخاري څخه چې کې خو د بل کار ته چلاړه خو له یاد وځینو انفجار خو حتما کوي ته اوس په دونه شي کې چې یو شی چې خو هغه حتما بارود ده یعنی د غټ ډبې نه یریږي وړې نه او وړې نه وړه دونه هغه نه لري خطر نه لري غټ خو خطر ډیر لري دا خو معلومدار ده چې غټو چبې د ډیر ورانه کې کوړه و چې دونه ورانه هم نه کوي زه چې کله کیلوي غاز د دکان ته وړم چې د سی خوازوم په کې چکم نه یې پاتې او 4 کیلوي به مې 4 وخړو ورو رګول چې خوازو به مې هغه به ټول هغه و کله کله به ورو غاز څخه نږدې خو د ما ورته ویل ما ولدنه تیر شه نو مخنیوي لپاره څه باید خلک وکړي مخنیوي لپاره دغه وروره سکور کې یا دکان کې کوم حالت دغه ګیس کوم واخ یا اور اخلي هغه کوي د باز خلک د وروره ایسته گزار کې په لغت ولې اخوا اس مکوي اوله خدغه کلی ته لاس وېسي دا باندې کی غټ مم دغه شی لري 50 کلی پورم دغه کلی لري دا باندې کې صدا باندې وروره هغه کوم ګاس باندې هغه سوځي نور داخل تک نه راسي زره که بیا سن چې کومه یا بوجي یا کمپال یا توشک وخت ور باندې دس واچي دا ګل کیږي تاری بوجي که سرنګ بوجي مقصد ټوټي خو مقصد ولګي اور بالکل هغه خاموش کوي ګاز سمره فشار ولري هغه تازه سوځيږي سمره فشار کم شه هغه موټ کی او بخ بالکل 100% ضرر ده دیتا او بس واچ نورم زیاتیږي خاورې شګي اورور دغه توشکچی کمپالي دغه شانه کار واخ بس خلاص ځینو خلکو چې د ګاز ډبو سره به احتیاطي کړې وه ځاني او مالي تاوانونه یې ورته اړولي وو داسې خلک هم وو چې د ګاز ډبو سره یې ډېر احتیاط کړی وو تر ټاکل شوې اندازه یې ګاز اچاوه د ګاز ډبې واشل جیټ او شیان په وخت چې کړي وو چې خراب نه وي که کومه خرابي لرله هغه یې جوړه کړې وه بل دا چې د ګاز ډبه یې له ډېر تاوده لمر اور حرارت او یا کیمیاوي موادو نه لرې ساتلې د دې ټکو په پام سره یې تر ډېره ځانونه د کورنۍ غړي او نور کسان د ګاز ډبو د استعمال له خطره ژغورلي وو څو د خطر په وخت کې د ستر زیان نه بچ وي درنو اوریدونکو د آبادی غږ د خبرونه زموږ همکار مزمل شاه وطن دوست د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړه کړې و د آبادی غږ راتلونکي خبرونه مو د دیګ بخار او د هغې د خطرونو په اړه ده اوریدل یې مه هېروئ تر بیا ښې چارې